وې د هجر بن عدي نقل لې يلمسو فراش امه بيده چې کله به مور د شپې سملستله مخکې دینه چې دا مور هغه ځل ورشي دا په منډه باندې لاړ د بچو والا وې زر زر به د مور د بستر د شو وکتا لاس به قرباني ورو چې کله به کمزې غوټه موټه نه غځي به زر اوار کی به قرباني چې کله لاس راکړي چې خو یې بشولا نو خپل والدین به وري چې مور راځه ستاره پر اوس ما تو شک او زر په دال برابر کړی دي اوس به قلار سملا دبه د مور دل نه پرې خدای تر څو پرې دغه په بستر کې دسیو نه غواله ولني چې اجنه کزما مور په دې باندې سملي تکلیف ورته ونه رسي د شاله بل نور څه مسله ورته جوړه نشي نو به یو فایزا امن ان يكون عليه وې کله به امن کې شو شهر په دې کې غوټي موټي نشته نو ازجاها وې د امر ډېر کمزور ودا به راونی ولا په دې کې او بعد هغه په خپل بستر باندې سملا ولا د پاسه به بڑستان یا د وخت مطابق شهر شي واغور باندې اوار کې او به اجازه ونه طلب نشي مور زمي اجازه نه چې وسلار شم و او اجازه نه بچي تلار شو بعد دغه نو به دلار داخله چې رسېدلی په دې مرتبه د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي د مور او پلار پر رضا کې د الله رضا ده د مور او پلار د پولانه جنت ته کدا مور او پلار چې د تعالی وجه دغه طلاق کې ته به ګوره طلاق هي حدیث کې راځي انت ومالو کړی ابي کا ته استاد عمل ګور سره پلار دي چې څه خبره به دوی کوي بس هغه سره ته سره مقابله نه کوي وې د سفيان ابن علي نقل لي وكان من ابر الناس بدأ اغشى نوش ديرني يكانوا خلقنا لقد باتت امه ودي مور ورزه ودشولا خود دې پر ځړ کې په دې سینه کې څه مسله وا یزړ کې څه خبره و چې بچلو وېما وفقام على رجليه ودا بچي ورته د قشن دی خپل ولاړو قائما نغا يكره ودا خبره بد غنلا چې دا مور راوچته کې ويكره دا خبره بد غنلا ايقد شګيني وې تر دې پوری چې دوه غلامان رااله د مور یو شی طلب شو چې بچي زما خپل اوبر راوړل وې دې بچي په منډه باندې د اوبر راوړلې چې کله ورته راوړل د مور دومره کمزور شي چې ایسه ودی شي و بیرته نی ورته شي ولاړ نه راځي غولنه چې مور راوچته شوبه مې ته راوړې او نه کې نسلو وې څنګه څنګه کینه و د امر به आवाज وکړي به چې راوچته کې به ورته تکلیفونه راشي غلامان ورته رااله وې حتی تر دې پورې چې دا یو غلام په دې طرف ودر دی په بلا به نشي غور باندې ډډه ولا لاسونه ور باندې شولې و ولیکن امده شي ولاړو